خبره کوو د HTML د سټرکچر په اړه باندې د HTML سټرکچر یا سکلیټن کله چې مونږ یو پروګرام لیکو د هغه لپاره کوم شیزونه لیکل ضروری دي او باید مونږ څه ولیکو نو په دغه باندې ځان شوي کول ډیر زیات مهم دي هر قسم پروګرام ان که تاسو یو سنگل ورډ شو کول غواړئ چې هغه تاسو په ویب پیج باندې یا براوزر باندې شو کوي دغه لپاره به تاسو دغه لاین ضرور لیکئ د دې نه بغیر تاسو نشئ کولای چې خپل کوډینګ یا سیستم وکړئ هغه پروګرام تاسو رن کړئ نو راځو د دې لپاره زه تاسو ته عملاً پریکټیکل دا په یو نوټ پیډ کې ښیم تاسو هر یو ټیکسټ ایډیټر کولای شئ چې یوز کړئ خو دلته سمپل نوټ پیډ یوز کوم ترڅو تاسو په ښه طریقې سره په دغه باندې پوه کړم چې HTML سټرکچر څنګه کار کوي او څه شی ده اول به تاسو براوزر ته ورپېژنئ چې زه کوم HTML کې کار کوم صحیح ده HTML ته تاسو ورپېژنئ نو موږ د دې لپاره چې HTML ته د HTML ورژن ورپېژنو براوزر ته د HTML ورژن ورپېژنو ځکه دا هر څه په براوزر ته مخکې ورپېژندل شوي دي دا هر یو ټیګ ورپېژندل شوی ده په دې هغه په ترو باندې دا بیا خپل پروسس مخ ته وړي او موږ ته بیا چې کوم څه لیکلي دي هغه موږ ته شو کوي اول ما ورته ورژن ورپېژندلو چې ما سره HTML5 ورژن ده که زه دا ونه لیکم که ته یو کوډ راوړوې یا زه کوډ راوړم یا بل څوک راوړی که دا نه لیکل شوی موږ ته پته نه لګېږي چې دا کوډ دا د په کوم کال کې لیکلی دا د په کومه پیړۍ کې لیکلی ده خو که دا ولیکل شي ته پوهېږې چې دا د HTML5 کوډ ده او بل دا چې دا HTML5 کله راغلی دا په 2014 کې راغلی ده صحیح ده که نه او دا خبره ته کولای شي دا ریلیز شوی 2014 کې دا خبرې وروسته کوم اول زه تاسو ته دا سټرکچر مکمل ولیکم دې نه پس به تاسو چې دا روټ الیمنټ ولیکئ د HTML روټ الیمنټ خپله HTML ده هر څومره کوډ چې موږ کوو دا باید موږ HTML الیمنټ په مابین کې وکړو هر څومره کوډ چې موږ کوو چې دا نه اوسئ تاسو دا نشئ کولی HTML دا ټیک به سټارټ کوئ او په دې ټیک باندې به دا دې طریقې سره اینډ کوئ اینډ به څنګه کېږي صرف دا کوم بیک سلیش چې دا به ولګوئ او HTML به ولیکئ دې نه پس به تاسو راشئ د HTML دپاره چې کوم موږ هیډ لیکو اول به دغه الیمنټ موږ دلته کې ولګوو د دې هیډ نه پس موږ باډي ته راځو هیډ کې چې شی دی هیډ کې به هغه څه وي چې بالکل زموږ د براوزر شو کوي نه په براوزر باندې به نه شو کېږي براوزر پیج کې کوم ځای کې به شروع کېږي زموږ کوم ټایټل چې ده که تاسو لیدلی وي بره ټاپ کې زه راځم تاسو به بالکل کتلی وي یو براوزر چې اوپن کوي بره ټاپ کې چې کوم راځي دې ځایونو کې چې کوم شیزونه راځي شو کېږي هغه ته ویل کېږي زموږ د هیډر دلته کې یو نوم ورکوي پر مثال سیف آنلاین اکیډمي هر څه ورکوو بل راځو دې کې موږ باډي ورکوو باډي کې به څه شی وي هر هغه څه چې موږ ته براوزر شو کوي زموږ په پیج دننه چې هر څه راځي هغه به موږ د باډي دننه لیکو دا ټیک به موږ د دې طریقې سره دا بند کو صحیح شو دا ګوره سمپل سټرکچر ده نور هیڅ سم پکې نشته ده سو اوله خبره مو دا وکړله چې موږ ورته هغه ورپېژنو ورژن ورپېژنو چې زه کوم ورژن د HTML یوز کوم دغه نه پس راځم HTML روټ الیمنټ ده دې ته څه ویل کېږي HTML روټ الیمنټ ښه دقیق ورته غوږ شئ HTML روټ الیمنټ دا به سټارټ کوي او په دغه باندې به اینډ کوي هر څه چې لیکي تاسو به د دغه دواړو ټیکسټ ته مابین کې لیکئ بله خبره موږ راځو هیډ ته هیډ کې څه کیسې دي هیډ کې ساده هماغه کیسې دي چې موږ څه کوو د خپل ویب سایټ دپاره ویب پیج دپاره کوم ټایټل موږ ورکوو دا به موږ دلته کې لیکو زه پر مثال ټایټل ورته ورکوم او ټایټل به ولیکي بیا به دا کلوز کې د هیډ دننه په هیډ کې موږ نور هم ډېر زیات څیزونه لیکو هغه اوس نه راته بیا به تاسو بالکل کنفیوز شئ چې میټا دا شیزونه او دا به بالکل به تاسو پکې بیا کنفیوز کېږئ هغه وروسته خبرې دي ښه آرام راځي نو بالکل تاسو کنفیوز کوم بس دا شیزونه تاسو ته فلحال مهم دي په همدې باندې ځان پوه کړئ د همدغه په ترو باندې موږ زو نور شیان ته اوس فلحال ضرورت نشته چې تاسو یاد کړئ خو دا شی به تاسو ضرور یادوئ داسې به مې حفظ کړی به مې لکه کاریان نه ده لکه کاریان چې الحمدلله وایي دغه شانتې مې تاسو یادوئ زه خپل ویب سایټ ته ټایټل ورکوم دلته به زه ولیکم چې څه شی ده دا زموږ ویب سایټ یا زموږ د ویب پیج ټایټل ده د زموږ د ویب پیج څه شو ټایټل شو دا به ګوره په دغه باندې نه شو کېږي دا به په براوزر باندې نه شو کېږي دا په ویب پیج کې نه شو کېږي هلته چې تا ته په پیج په دغه ځای کې وښي نه باره ټایټل هغه لینک یې سره وړوکی شانتې یو نوم ښکاره کېږي هلته به دا راته شو کېږي زه خپل ویب سایټ نوم ورکوم سیف آنلاین اکیډمي فرض که دا زموږ سره دا زموږ نوم شو صحیح شو دا زموږ ټایټل ده د خپل ویب پیج ټایټل مې ورکړل بله خبره ما د باډي وکړله هر هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ چېرته لیکو دا زموږ د ویب پیج باډي شوه یا څه ورته ویل کېږي ویل کېږي ویب پیج باډي ده هر هغه څه چې براوزر درته شو کوي ډسپلی کوي هغه ټول په ویب پیج باډي کې موږ لیکو لکه که ته غواړې چې امیجز راولې دا به ته چېرته لیکې
پام دغه باډي کې به ته لیکي images دي تاسو سره videos دي در سره audios دي در سره ٹھیک شو audio شول همدا شانت links دي همدا شانت فرض کا نور څه څه دي سره ټیکست دستا لیست دستا ټیبل دي استا دا ټول شیزونه به موږ چیرته راولو دا ټول به تاسو په باډي کې لیکیا د دې کې موږ درنه دا شیزونه لیکو نو دا بیسیک ضروری شیزونه ول چې د دینه بغیر موږ نشو کولای چې موږ خپل کوډینګ وکړو نو د کوډ کولو لپاره تاسو چې غواړئ چې د بیسیک خبري د لومړي یو ورډ ان سنگل ورډ ما تاسو ته ویل چې غواړئ پرینټ کړئ یا تاسو ته شو شي په براوزر باندې تاسو به څه کوئ د دې کې به لیکئ this is our HTML structure صحیح ده زه به نه تنګوي ډېر په ساده الفاظ وره بالکل به زه د انګلیش کوشش کوم چې یو ورډ هم د ته یوز نه کوم ډېر په ساده طریقې سره ان زما کوشش هیل ارمان مې دا چې یو څوک سیات کی او پیغام نظام پوي کی آینده ګټه درنه واخلي بل زما هیڅ هدف او مقصد نشته دا راځو ګوره بیرته دوباره تشریح کوم کله چې تاسو غواړئ چې د HTML کوډینګ وکړئ دغه د لپاره لومړی خبره ده چې تاسو کوډ رن شي په ویب سټ په براوزر باندې دا شیزونه ضروری دي کمپلسری دي نه بغیر تاسو نشئ کولای چې ان سنگل ورډ هم ته په براوزر باندې شو کې څنګه شو کېږي څنګه رن کېږي بل ویډیو کې هغه کار کوو اوس نه ځکه به تاسو بالکل کنفیوز شئ ډاکومنت ټایپ لیکو ډاکومنت ټایپ څه شی دا ورژن ور پیژندل دی براوزر ته چې زه کوم یو ورژن کاروم نو ما ته وویل چې HTML5 ورژن موږ ور پیژندلو صحیح ده دا موږ براوزر ته ور پیژندلو چې زه HTML5 ورژن کاروم کې کوډینګ کوم او دا په کوم ټایم کې ریلیز شوی دا په 2014 کې دا چې دا روټ الیمنٹ دا د HTML روټ الیمنٹ دا یعنی روټ دلته ما HTML الیمنٹ باید ولیکو دا د HTML روټ الیمنٹ شو صحیح ده هر څومره کوډ چې موږ کوو دی HTML روټ الیمنٹ دنه به کوو دا this is not start تیزی پورې یعنی نور چې هر څومره کته سنگل ټیګم لیکي د دې دنه نه به لیکي دغه نه پس موږ هډ لیکو هډ چې کوم دا هډ کې څه شی دی زمونږ د ویب سټ ټایټل موجود ده د بنګ د ویب سټ هډینګ موجود ده بل خبره زمونږ څه سره راغله د باډي راغله دغه د هر څه لیکو د زمونږ سره براوزر باندې نشو کیږي باډي کې هر هغه څه چې موږ غواړو براوزر باندې شو سي لکه ایمیجز ټیکست ویډیوز اډیوز لینکس لیست ټیبلز هر څه چې دي دا ته غواړي چې شو کې دا به کوم ځای کې لیکي دا به په باډیز باندې لیکي او دا کو هر هغه څه چې باډي کې لیکل شوی وي هغه موږ ته کوم ځای کې شو کیږي هغه موږ ته په براوزر باندې شو کیږي نو نور خبرې ان شاء الله د دې رن کول په طریقې سره به تاسو رن کوئ څنګه به فایل جوړوي خبرې ان شاء الله وراتلونکي ویډیو کې تفصیلا کوو